ګرانو مینهوالو د اواز د خیبر ادبي ټولنې لیدونکو او اورېدونکو السلام علیکم. زه یم اواز افریدي او زموږ سره چې کوم دی نور ملګري فی الحال موجوده دی، لکه عبداللطیف قمرخیل صاحب دی، ورسره بزګل افریدي صاحب دی، او نن زموږ سره ډېر محترم یو خوږ دوست ملګری مجبور افریدي صاحب موجوده دی چې دغه چې کوم دی ډېرو خلکو ته به د دغه د نومې هم پته وي، ځکه چې دا کتاب یې جوړ شوی دی زما ژوندون، او خلکو ته به پته وي. او چې کوم ملګرو ته پته نه وي، خو په ذکر دا خبره وي چې یارې مونږ یې نور معلومات چې کوم دی یعنې حاصل کړو. د هغې په باره کې به مونږ چې کوم دی اول خو مجبور صاحب ته چې کوم دی په اواز د خیبر قمرخیل ادبي ټولنه کې پخیر راغلی ویایو او هر کله یې درته ویایو. ډېره مننه اوازګل صاحب، بس تاسو یې ډېره شکریه ادا کوو. زه خو خپله ځواني چې رښتیا یې بس د میډیا مخې له ډېر ځکه نه یو راغلی چې مسافرۍ کې کله یو ځای او کله بل ځای، خو دا یې تاسې د مینې او محبت ګرځونه را چې موږ هم د قمرخیل ادبي ټولنه کې دا دعوت راکړلو، او موږ هم د خپلو یعنې لیدونکو او اورېدونکو سره مخ کړلو. نو مننه مجبور صاحب موږ دا غواړو لکه مخکې مو خبره وکړله چې ځینې مینهوال به داسې چې هغه به د تاسو نه مثال خبرې خامخا او داسې مینهوال چې کوم دي چې هغه دا غواړي چې یارې موږ د مجبور صاحب د مکمل نومې نه خبر شو، د هغه باره کې ته که خپله پېژندګلي مختصر ونه کړې مننه یې. بالکل ویل نوازګل صاحب، زه خو نومه مې عبدالحلیم رو او مجبور مې تخلص دی او کوم قمرخیل سره تعلق ساتم. ماشاءالله. او ته خو لکه چې کتاب هم جوړ شوی دی نو دا مثال کتاب بالکل بس تاسو په مخ کې راځي زما جنون. دا کتاب تقریبا چې په 2011 کال کې مو چاپ کړی او اوس یې کاپي ټایم وشولو، خو تعداد یې کم و، به ډېرو ملګرو له به نه رسېدلی، ځینو خلکو به کتلی یې ملګرو. نو بس موږ چې کوم دی د ټولو مینهوالو سره په دې کتاب د چاپ کېدو باره کې دی کوو، ځکه چې موږ له غوثر سره وروسته شو او د هغې نه پس چې کوم دی موږ ډېر ټایم بیا نه اخلو، نو موږ غواړو چې دغه ټول کلامونو طرف ته روشو، هغه یو ته په اواز باندې که نه موږ خپلو مینهوالو ته په تخصص سره چې کوم دی وړاندې کړو. مننه دی کلام به یې له وړاندې کړم، د کتاب نه مې انتخاب کړی چې موږ همیشه د محبت په لار ګامونه ایښي، موږ همیشه د محبت په لار ګامونه ایښي، غماز هر څوکه د نفرت راته دمونه ایښي. و چا چې زموږ د تلو راتلو په لار ازغي کرلي، چا چې زموږ د تلو راتلو په لار ازغي کرلي، موږ خو هغوی ته هم په لارو کې ګلونه ایښي. مننه. و پکې پښتو بیلم چې ځان ګټم جانان ګټمه، پکې پښتو بیلم چې ځان ګټم جانان ګټمه، قسمته دا دې راته څومره ګران شرطونه ایښي. مننه. و په ژوندانه خو مې ولا که ستا یادونه هېر شي، په ژوندانه خو مې ولا که ستا یادونه هېر شي، او ځکه چې تا راته په زړه سوي داغونه ایښي. مننه. په ژوندانه خو مې ولا که ستا یادونه هېر شي، ځکه چې تا راته په زړه سوي داغونه ایښي. نو بل شعر دی، څنګه به ستا ښکلی بشر د خیال نه وباسمه، څنګه به ستا ښکلی بشر د خیال نه وباسمه، و ما په عین کې د خپل زړه ستا تصویرونه ایښي. مننه. و ساقي زه پوهه شوم په ما دې جوړې نه دي پیرزو، ساقي زه پوهه شوم په ما دې جوړې نه دي پیرزو، نن مې خانه کې دی چې پړ مخې جامونه ایښي. مننه. و څوک چې زمونږ په لور قدم د محبت راواخلي، څوک چې زمونږ په لور قدم د محبت راواخلي، موږ ورته سم د سرو ګلونو په ځای زړونه ایښي. مننه. نو بل شعر دی اوازګل صاحب چې هغه چې تا پکې اظهار د محبت کړی و، هغه چې تا پکې اظهار د محبت کړی و، او خوندي مې ځان سره د ستا هغه خطونه ایښي. مننه. او آخري شعر دی چې ګوره مجبور یمه درتلی نشم بېوسه یمه، ګوره مجبور یمه درتلی نشم بېوسه یمه، د وخت ستم زمونږ په منځ کې دیوالونه ایښي، د وخت ستم زمونږ په منځ کې دیوالونه ایښي. بس دا کلام و. نو مجبور صاحب ډېره مننه چې موږ لره د دومره مصروفیاتو باوجود که د ټیم راکړو، موږ ټول ډېر شکرګزار یو، ډېره شکریه ادا کوو. او ملګرو دا و مجبور افریدي صاحب چې خپله کلام یې وړاندې کړو، نو موږ ډېره مننه کوو. انشاءالله که زندګي وه بیا به در سره ملاقاتونه کوو، او داسې مجبور یو په هغه باندې چې موږ سره خبرې اترې کوو.
اوسه پرې فلحال دا ویډیو ډېره وه نو د الله په امان ډېره ډېره مننه تاسو زموږ د اورېدلو د بدل ښوولو د مجبور سه بیا په اخر کې دوباره بیا مننه کوم ډېره ډېره مننه د الله په امان مننه زه الله تاسو پرې ژوندی لري او دا شونته چې ته خلک او زموږ ملګري خوند اخلي او دا شونته رو مخکې کېږي دغه فون یې په دغه باندې په واسطه باندې ډېره ډېره مننه بیا مجبور سره مننه کوم چې موږ ټیم ډېره ډېره مننه د الله په امان